बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी ज़मा ग्रान ख़ुग मलगरो चरत चोई खाद व आबादो से नन नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद की मौजूदी में वक्ती तसोली दल पार्लिमान ना रागलम और आगा सके से खासकर कैबिनेट इजलास चिता तमावीली उचे एजेंडा के शामिल दे द खासकर द कटवालों पर हवाले सरा चूँकि दगा हंगमी कैबिनेट इजलास हो नेक्स्ट कैबिनेट इजलास के यानी रातलून के शंबे बने आगा के एजेंडा के शामिल दे चिकम वजारत सफ़रान ना बाकायदा मिनट चिकम दी तली दी चाके यो खो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन चिकम एक्सटेंशन दे आगा पकी शामिल दे और उस दगा जराए तरमखे चे आगा के दरे किस्मा एक्सटेंशन चिकम दे आगा बने कार रवान दे उस दी सरा 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 तरली चिकम दी वक्त गोरे योशमेर अफगान कड़वालो मुश्किलात और ब्या खास कर चिकम इनुसियार सरा तरली शिवी बदल तक के नास्त अफगान चिता सुमख की वरजु लेदली वी इनुसियार मौकफम ता सरम गौड़ान दे कड़ो चाहे पदी हवाले सरा खास कर दगा वैना हम कड़ी वा चे ज़्यादातर चिकम जर्नलिस्टान दी साफ़ियान दी या हुनरमंदान दी दगो पर खसूसी चिकम गदे अबर रवान दी नन मा सरा दवा खुंदी मौजूदी हम दी दगा हम जर्नलिस्ट दी और मुश्किलातों की गिर दी वकाला वनीम करा रहा से दलता चिकम दो पे इंतज़ार दी दगा शांति योश मेर जर्नलिस्टान चाहो तो यो खो पाकिस्तान के स्तुंजी चिकमी हुई हालांकि पदी बने इनुसियार तेरोज मीटिंग के हम पदा लड़के खबर हुआ खास कर चिकम जर्नलिस्टान दी दगो पारा द वीज़ा और सरा दलता दे पाकिस्तान के वो खसूसी रहत वर्कड़ेशी चाँकि और सरा हुकूमत पाकिस्तान मनली हम वा बेसो वजूहत की देशी चे दगोता प्रॉब्लम मखी तराजी नन मौजू हम दगा दा और दो बतासो मसरा नास्ती मखमख खबर बम वावरी रुम्बे तासो खपल मरीफी शे तारुफ हो गई السلام عليكم إنجيلا رادمانش جماليم ده پاک افغانستان خبرنگاریم او په افغانستان کې ډیره په مشکلات کې وم او په خطر کې ځان په خطر کې وو خپل مې له خاوند مینه بیا دلته 2 کاله کېږي که پاکستان ته راغلی یم خو ډیره پرابلم په دې ځای کې هم موږ لرو ستاسو کیس تر اوسه ولې صحیح پروسس نه دی شوی زمون کیس په افغانستان کې وم چې له اسپانیا څخه ماته انټرویو راغلل بیا موږ ویزا نشو نیولې بیا مسو شو مصاحبه می مسو شو او ماته وویل چې تاسو پاکستان ته راځئ بیا بیرته ورته انټرویو راکړو دوباره بیا چې راغلو پاکستان ته تر اوسه هیڅ ماته 2 کاله کېږي چې هیڅ خبرې ماته نه دي کړې او کله چې موږ هغه ته پیام وکړو او ایمیل وکړو وایي چې صبر وکړئ خو دلته هم ډیره پرابلم دی خاوند مې د خپل مې 15 ماشومان لرو د ویزې نه دومره هر میاشتې ویزې واخلو ډیره پرابلم دی ویزا کې او د څه په پرابلم شار دی کې هم ثبت یو یو مصاحبه ورکړی نور ماته 2 کاله کېږي چې اوس تر اوسه هیڅ ماته بل مصاحبه نه دی اخیستلې ویزا اخستو کې سوره پرابلم فیس کې بہت پرابلم ہے کله چې یو میاشت کېږي موږ ویزا واخلو بلې ثبت کړو خپل ځان خو هغه د پروسس خبره ده چې تل 20 ورځې لپاره خو نه راځي ویزا انوسیار په دې لړ کې چې کوم ویلو وینا کړی و انوسیار وعده کړی و لوز کړو هغه انوسیار تاسو سره هیڅ کومک نه کوي هیڅ کومک نه هیڅ کومک نه دی کړی همیشه چې زنګ وایي چې موږ ته نور مصاحبه ورکړه خو هیڅ توجه نه ورکوي وایي چې صبر وکړئ دلته څومره همکاران دي جرنلسټان دي څومره پورې ډیر دي څومره شمیره ده 100
16 نفر دمی چیز هستیم 16 116 دمی اتحادیه که تازه وارد شدیم. اوکی پلیز به نام خداوند. فرست انترودکشن Yes. به نام خداوند، پریگل سلطانی هستم، یکی از خبرنگاران افغان در پاکستان و همچنین عضو اتحادیه افغان پاک. چی پرابلم داری؟ من خودم شخصا چند مدت میشه که آمدم پاکستان، بعد در دفتر یونس آر اسلام آباد زنگ زدم، گفتن چند ماهی است بسته است. تازه زنگ زدم به دفتر یونس آر پیشاور، وقت دادن که هفته بعد انشالله برم برای مصاحبه راجستر. فیملی ممبر من خودم هستم و شوهر. تنهای 2 نفر تنها است. څومره ټایم کیږي هاو مچ یو اسٹے ان پاکستان؟ نزدیکای 2 ماه میشه که آمدیم. نزدیک 2 ماه میشه آمدیم، هنوز 2 ماه کامل نشده. اوکی 2 میاشت. جی ګران کوتونکو دلته چې کوم شمیره ده د جرنلستانو خاص کر په تیر پروګرام کې هم تاسو سره که تاسو لیدلی وي موږ کې د انسیار موقف هم مخته وړاندې کړی و. اوس که یو طرف ته په دلته ټیک ده د ټرمپ پالیسي یا دغه په خپل هغه باندې خو د انسیار د نړیوالو ادارو هغه ذمہوارتۍ هم نه پوره کیږي چې کوم هغې په کار دي دی وخت کې چې کوم مشکلات دي یو طرف ته کا تاسو ګورئ د اقتصاد پرابلمز نور پرابلمز خو اوس دغه زنانه چې کوم افغانستان کې هم ژوند نشي کولی او هلته هم دوته پرابلم سیفټي بیا د دې فیملی سره هم دي نو دغه شانتې چې کوم پاکستان کې مشته دی وخت کې چې کوم فګر ورکړی شوي دي 15,000 کې تقریبا چې د امریکا چې کوم په لیست باندې موجود وو نو 15,000 کسان اوس هغه د په خطر کې داسې دي چې اعلان کې تیر په اختر کې هم طالبانو حکومت اعلان کړی خو هغه باندې هم باور نه لري چې هغې ورته عام معافي وکړی شي اوس په دغه صورتحال کې که چیرې پاکستان دغه انحلا سیسټم کې دغه کسان چې ویلي شوي ورته ستمبر پورې وخت ورکړی شوی هم دی او بیا نړیوالو ادارو په دو باندې مختلف ډسکشن هم شوي دي خو چیرې که دغه کسانو ته په وخت باندې دغه مشکل حل نشي یا د بار د تګ د دریم ملک چې تګ په تکل کې ناس دي معاشي مشکلات هم لري او دلته پاکستان کې هم چې پالیسیانې دي هغه سختې دي بو کې چې پاکستان افغانستان تعلقات دی وخت کې بهتر صورتحال باندې ځي خو دغه مشکلات دوته بیا تر اوسه نه دي حل شوي دې سره زموږ نن مختصر غونډې وه چې تاسو سره موږ مترفي کړو او په دغه پرابلمز باندې په دغه باندې تاسو ما ګورئ چې زه همیشه دغه اواز اوچتوم او نیکسټ به هم تاسو سره په دې حوالې سره او مخکې چې کوم مهم خبرونه راځي تاسو سره به شاملوم